زما خوږو ماشومانو او ګرانو کتونکو، نن به موږ تاسو ته یو ډېره ښکلې او سبق ورکوونکې کیسه په ریحان پښتو کارټون کې وړاندې کوو. یو وخت د غرونو ترمنځه یو ښکلی کلی و، چېرته چې خلک په مینه او په اتفاق ژوند کوو. د دې کلي نوم و شنه دره. په دې کلي کې د یو زړې ونې لاندې د کلي مشران راټولېدل. دې ته به ویل د کلي جرګه. د جرګې مشر ملک رحمان و، خو یو هوښیار او عاطل او مهربان سړی و. د هغه خبرو ته په درناوي غوږ نیوه. خو یوه ورځ په کلي کې لانجه پیدا شوه. احمد او سلیم د اوبو په نهر جګړه وکړه. غوسه، چغې او خپران هر ځای وو. د کلي خلکو وویل راځئ دا خبره جرګې ته یوسو، ځکه جرګه تل انصاف ورکوي. بله ورځ ټول کلی د زړې ونې لاندې راټول شو. ملک رحمان ورو ورو ویل زامنو دلته یوازې رښتیا خبرې کیږي. احمد وویل دا نهر زما نیکه جوړ کړی دی، مونږ کلونه وشو چې اوبه پکې راولو. سلیم وویل دا نهر د ټول کلي دی، زه هم د اوبو حق لرم. مشر تا به په غور سره خبرې اورېدې. هغوی پوهېدل چې دا فیصله اسانه نه ده. یو سړي وویل نهر د احمد نیکه جوړ کړی و، خو هغه دا د خلکو لپاره وقف کړی و. ملک رحمان وویل دا نهر به ټول کلي لپاره وي، خو احمد ته به لومړی اوبه ورکوي. احمد او سلیم یو بل ته وکتل او دواړه موسکي شول. هغوی وویل موږ ورونه یو. ټول کلی خوشحاله شو، ماشومانو وخندل او جرګه یو ځل بیا د امن نښه وګرځېده. زما خوږو ماشومانو، دا کیسه موږ ته ښیي چې جرګه د انصاف ځای دی او اتفاق زموږ قوت دی. که تاسو دا کیسه خوښه شوې وي نو ویډیو در سره لایک، چینل در سره سبسکرایب او بیا به سره وینو په بله ښکلې کیسه کې.